औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په پښتنه خاوره پښتنو ماشومانو ته زده کړه ورکوونکو سیاستدانانو، استادانو، د سکول مالکانو، مشرانو لازم ده چې تاسو خبر یې پکار ده چې تاسو خبر یې چې د یو قوم په خاوره د یو قوم ماشومانو ته زده کړه او تربیت دا قوم د ښېګړې پوهې او پرمختګ دپاره ورکړی کېږي. اوس تاسو غور وکړئ چې کومه زده کړه کوم تربیت د یو قوم بیل وجود ژبه جامه دود دستور په خطر کې واچي، د یو قوم بیل پیژنګلو په خطر کې واچي، د یو قوم ماشومان دا قوم په خاوره د بل قوم غلامان جوړ کی. د یو قوم په خاوره هغوی ته ورکوونکي زده کړه او تربیت دغه قوم د ښېګړې پوهې او پرمختګ په ځای دغه قوم ماشومان د بل قوم غلامان جوړ کی. د هغوی په نظر کې د هغوی بیل وجود بیل پیژنګلو د هغوی ژبه جامه تاریخ سپک کړي. آیا دغه پوهه دغه تعلیم تربیت دا د دغه قوم په خاوره د دغه قوم د ښېګړې پوهې او پرمختګ دپاره شو او که دغه د تعلیم او تربیت په نوم دغه هر څه چې دی د دغه قوم د ختمولو دپاره شو. پوهه د پرمختګ دپاره لازم ده، د یو قوم د یووالي دپاره لازم ده او بنیادی تعلیم، بنیادی زده کړه، بنیادی سوچ د تعلیم دا په دې هر څه کې ډېر لوی لاس لري. ما خو تاسو ته ووایي که نه چې د یو قوم په خاوره د هغوی ماشومانو ته تربیت ورکولو کې، تعلیم ورکولو کې دا لازم دي چې هغه پوهه هغه تربیت هغه به دغه قوم د ښېګړې پوهې او پرمختګ دپاره وي. اوس تاسو غور وکړئ تاسو چې کومه پوهه ورکوئ یا کم تعلیم تربیت تاسو ورکوئ نو آیا هغه دومره ده چې د پښتون قوم بیل وجود ژوندی وساتي؟ یو پښتون ماشوم د خپل ژبې د خپل دود دستور د خپل جامې د خپل تاریخ سره تړلې وساتي. که غور وکئ نو تاسو چې کوم تعلیم او تربیت ورکوئ غور وکړئ چې هغه لګیا دی د پښتون قوم په خاوره پښتون ماشوم ته
داغه بیل وجود سپکای لګیا دی، داغه بیل پیژنګلو لګیا دی سپکای، داغه جب سپکای، داغه جامه سپکای، داغه تاریخ سپکای. هغه ته ویل کېږي چې هغه ته ښودل کېږي چې ستا جبه، ستا جامه، ستا تاریخ، ستا قوم هیڅ نه دی. هغه ماشومان نن ماشومان دي، خو یو ورځ به تاسو او ډېر ژر به تاسو راښکاره شئ چې یا خو تاسو په پښتنه خاوره د اغیارو دلالان یئ، یا فکری غلامان یئ، او یا پیسه پرست چې د پیسې د پاره د خپل قوم بیل وجود لګیا دی ختموي، د خپل قوم بیل پیژنګلو لګیا دی ختموي، د خپل قوم ماشومانو ته داغه قوم سپکوي، داغه جبه سپکوي، داغه جامه سپکوي، داغه تاریخ سپکوي. د پښتون قوم ماشومان دبل غلامان جوړوي، دبل د ماشين پرزې جوړوي. اور کوي چې پښتون ماشوم ته تاسو په پښتنه خاوره پر پردی جبا، جامه او فکر کې زده کړه ورکوي، د هغې تعلیم او تربیت وکړي. نو غور وکړئ چې هغه به څنګه د پښتون قوم په ښېګړه کې، په پوهه کې او پرمختګ کې په کار راشي. اوس هم وخت شته دی، لږ سترګې وغړوئ، د اغیارو د دلالۍ نه کلار شئ، د فکري غلامۍ نه کلار شئ، د پیسه پرستۍ نه کلار شئ. پیسه وګټئ، خو د هغې دپاره د پښتون قوم د هغه په پښتنه خاوره باندې د هغه بیل وجود خو مه خرڅوئ که نه، د هغه بیل وجود خو مه سپکوئ که نه، د هغه ژبه، تاریخ، جامه دا خو مه سپکوئ. تاسو نن د کانفیډنټ دپاره، د اعتماد دپاره وایي چې یاره مونږه ماشوم ته د انګریز په جامه کې زده کړه ورکوو. ستاسو په دې یو ټکي غور وکړئ، اعتماد دپاره. دلته تا ماشوم ته څه ورکړل چې ستا دا جامه چې ده نو دا دغه وړ نه ده، د ناستې پاستې، د تعلیم او تربیت وړ نه ده. ته چې تاسو چې لګیا دی په پردۍ ژبه کې زده کړه ورکوئ، بنیادي زده کړه، تاسو ماشوم ته څه ښایئ چې ستا دا ژبه، دا قوم دا د دې وړ نه دی چې ته په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه قدرې وکړې. اوس په تاسو وایئ چې یاره کتابونه نشته، ساینسي علمونه نشته. نو اول خو زما په خیال تاسو د پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ سره هم رابطه نه کړي چې یاره آیا داسې څه شته هم که نشته، داسې څه ممکن ده او که نه ده. ما ته پته ده چې ډېر څه شته او ډېر څه ممکن دي. د نړۍ اکثریت قومونه، ملکونه چې دی هغه ژباړ کوي او خپلو ماشومانو ته د هغوی په خپله ژبه کې زده کړه رسوي. تاسو خبر یئ یقینا چې په تاسو باندې به که فکري غلامان یئ، که دلالان یئ، که پیسه پرست یئ، یقینا چې تاسو ته به دا پته وي چې په نړۍ کې په دې وخت کې یو ملک، یو قوم داسې نشته چې هغه
په پردی ژبه کې ماشوم ته زده کړه ورکوي بنیادی او هغه پرمختګ کړی وي. د دنیا ټول ترقی یافته او د ترقۍ په لار روان قومونه چې څومره دي، ملکونه څومره دي، نو هغوی په دې وخت کې خپل ماشوم ته په خپله خاوره بنیادي زده کړه لازم په خپله ژبه کې ورکوي. د دې نه به دا قوم خبرېږي. تاسو به یقینا چې یو ورځ دې قوم ته دا اوس پخوا به خلکو وي چې یاره دنیا ډېره لرې ده داسې. اوس خو دنیا چې ده نو راغی یو ګلوبل ویلیج طرف ته راغی، یو کلي طرف ته دنیا یو کلی کې راټوله شوه. د دې مطلب دا نه دی چې دنیا راوړه شوه. مخکې به چې څنګه د مړي ژوندي او د هر څه نه به چې دی د کلي خلک خبرېدل، اوس د نړۍ د ګوټ نه خلک خبرېږي په کور کې. نو ډېر زر به دا پښتون قوم خبرېږي، د دې ماشوم به خبرېږي، د دې ښځه د دې جنۍ به خبرېږي، د دې مور د دې پلار به خبرېږي چې په نړۍ کې یو ملک او قوم داسې ترقي یافته نشته او نه ترقۍ په روان داسې ملک او قوم شته چې هغه په خپله خاوره پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړه ورکوي. دا چې څوک هم لګیا دي پښتون ماشوم ته په پښتنه خاوره د تعلیم او تربیت په نوم باندې، د یونیفارم په نوم باندې، د انګریز په ژبه جامه کې تعلیم ورکوي، د هغه په سوچ کې تعلیم ورکوي، دا په اصل کې د اغیارو دلال دی، فکري غلام دی، پیسه پرست دی. دی لګیا دی زما د قوم په خاوره، زما د ښېګړې، زما د پوهې، زما د پرمختګ دپاره کار نه کوي. دی زما په خاوره، زما د بچو، زما د قوم، زما د نسلونو، زما د خاورې د غلامۍ دپاره لګیا دی چې د نورو قومونو، د انګریز که د نورو قومونو غلامان شي. دا ډېر حده خو غلامان شوي یو، ځکه چې ناپوهي موږ سره تړلې ده. اوس هم وخت شته دی سترګې وغړوئ، د دې فکري غلامۍ نه روزئ، د دې اغیارو د دلالۍ نه روزئ. دا ظلم دی د یو قوم سره، د هغه په خاوره، د هغه تاریخ، د هغه ژبه، د هغه جامه، د هغه هر څه سپکول د هغه ماشوم ته. لږ فکر وکړئ، لږ انصاف نه کار واخلئ. په نړۍ کې یو داسې ترقي یافته یا ترقۍ په لار روان قوم یا ملک نشته چې په د هغه ماشوم ته د هغه په خاوره باندې په پردۍ ژبه کې بنیادي زده کړه ورکړی کېږي. لږ حقیقت دا تسلیم کړئ چې دا فکري غلامي ده، دا دلالي ده، دا پیسه پرستی ده. پیسه خلک ګټي، وی ګټئ، خو څه په ښه طریقه خو هم ګټلی شي. دا په پښتنه خاوره د پښتون ماشوم دا تربیت تعلیم چې دی، دا د پښتون قوم د ښېګړې، د پوهې او پرمختګ دپاره کوي. او تر څو چې په پښتنه خاوره بنیادي زده کړه، هغه د سرکاري ده او که پرایویټ ده، په پښتو د پښتنو په خپله پښتو ژبه کې، د پښتنو په خپله جامه کمیس پرتوب کې د تاریخ او د دې هر سره تړلي نه وي، تر هغې دا زده کړه د دې پښتون قوم د بیل وجود دپاره یو قسم لا تیزاب دي چې ورچلی کېږي لګیا دی. دا تعلیم او تربیت دا د دې قوم د پوهې، ښېګړې او پرمختګ دپاره کوي. بنیادي زده کړه وګورئ چې د نړۍ، او دا به انشاءالله چې اوس تاسو ته ورو ماشومان به هم تاسو ته وایي، ځکه چې ماشوم به هم ورو راویښېږي لګیا دی چې په دنیا کې یو ترقي یافته او یو د ترقۍ په لار ملک قوم داسې نشته دی چې د هغه په خاوره د هغه ماشوم ته چې دی نو په پردۍ ژبه کې زده کړه ورکړی کېږي. په پردۍ نو لږ داسې لږ انصاف وکړئ. زما په خیال خو تاسو اوس د ځان سره انصاف وکړئ، ځکه چې ډېر زر به د حقیقت نه چې دی نو پښتون ماشوم خبر شي چې د کم قوم په خاوره د هغه ماشوم په پردۍ ژبه، جامه او پردي سوچ کې سبق وایي،
بنیادی زده کړه کوي، تعلیم کوي، دغه تعلیم ورکوونکي که هغه د پرایویټ سکولونو مالکان دي، که د سرکاري سکولونو استادان دي، که سیاستدانان دي، دا د هغیارو یا خو دلالان دي یا خو فکري غلامان دي او یا پیسه پرست دي. درې واړه څیزونه چې دی نو دا ستاسو په حق کې نه دي. اوس هم وخت شته دی د پښتون قوم بیل وجود مه ختموئ. د پښتون ماشوم ته، پښتون ماشوم ته، پښتون قوم مه سپکوئ. خدای ته وګورئ، د پښتون قوم د یووالي، امن او پرمختګ دپاره کار وکړئ. خپل تعلیم او تربیت داسې ډګر ته راوړئ چې پښتون د پوهې، یووالي، امن او پرمختګ په لار روان شي. الله مو دا سوچ زړه ته کوز کا چې خپل راتلونکي مستقبل نه ویریږئ. ځکه چې ما ته پته ده چې ورځ ته ورځه هر ماشوم چې دی نو هغه ویښېږي. دنیا چې ده نو هغه یو کلي طرف ته را روانه شوه، بلکې اوس راغه. اوس به ماشوم ګوري چې یاره د هر قوم په خاوره باندې بنیادي زده کړه دغه ماشوم، دغه قوم ماشوم ته په کومه ژبه کې ورکړی کېږي. نو لږ د دې فکري غلامۍ نه، د نورو قومونو د دلالۍ نه او د پیسه پرستۍ نه راوځئ. پیسه هر څوک ګټي، خو د هغې دپاره د قوم سپکاوی نه کوي. د قوم په خاوره دغه قوم ماشومان چې دی نو هغه د بل قوم غلام نه جوړوي. اوس هم وخت شته دی ځان راټول کړئ او د پښتون په خاوره پښتون ماشومانو ته د هغوی په ژبه جامه کې د هغوی د قومي سوچ کې چې دی نو بنیادي زده کړه شروع کړئ. یقینا چې زه دا ټول پښتون قوم به ستاسو قدر کوم، ستاسو قدر به پکار دی چې وشي. خو که تاسو داسې نه کوئ نو وخت رانږدې دی چې هم ساده خبره ده چې تاسو به په پښتنه خاوره د هغیارو دلالان، فکري غلامان او پیسه پرست یادېږئ. د الله په امان.